د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د معارف تلویزیون درنو لیدونکو او په خاصه توګه د بریا راز د خپرونې قدرمنو مینوالو په دې هیله چې زما فضل ربیع احمدي سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خوښ او خوشحاله یم چې بیا هم له یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې تاسو ټول له پوره روغتیا څخه برخمن اوسیږئ. قدرمنو دوستانو، په نننۍ خپرونه کې داسې یو کس را سره میلمه دی چې دوی خپل ژوند له ډیر ابتدایي حالت څخه شروع کړی دی او دوی چې کوم تلاشونه کړي دي خپل ځان یې نه یوازې د افغانستان بلکې د آسیا په سطحه باندې مطرح کړی دی. دا چې دغه کس څوک دی په خپرونه کې به یې درته معرفي کړو، نو مخکې له دې څخه چې دوی ته ښه راغلاست ووایو راځو یوه لنډه کتنه د دوی ژوند ته کوو چې له کوم ځای څخه یې حرکت کړی دی او تر کومه ځایه پورې ځان رسولی دی. امروز ما افتخار تمام چالگی و همه ما وقتی که 5 وقت ادای فرض به دربار خدا میکنیم و حق تمام جوانان دعا میکنیم و بالاخره در مجموع به حق کسی جوان حافظ قرآن و ما یقین داریم که انشالله الرحمن اگر 100 بار
عبدالفتاح خان بزرگ قوم ما، رئیس ما، تقاضا میکنیم پیل برای جناب کاری سبیله بسپارن و یک بار دیگه برای همه شما تبریک میگم. خداوند همه شما رو موفق و کامیاب داشته قاری صاحب احمد منصور مصلح د الحاج دل آقا مصلح چهاردهیوال زوی په 1988 کال د کابل ولایت په علاودین کلي کې د نړۍ ته سترګې وغړولې. نوموړي خپل ابتدایي زده کړې په سردار کابلي لیسه او حبیبیه لیسه کې پای ته رسولې او په 1985 کال د کانکور له ازموینې وروسته د ساینس پوهنځي ته بریالی شو. خو د خپلې زیاتې علاقې له مخې ځان د ښوونې او روزنې پوهنتون د بدني روزنې پوهنځي ته تبدیل کړ. له ماشومتوب څخه یې د قرآن عظیم الشان حفظ، د تجوید، تفسیر، عربي او فقه زده کړې له استاد برکت الله سلیم او قاری صاحب امان الله احمدي څخه زده کړي دي. په 12 کلنۍ کې د پهلوانۍ ورزش ته مخه کړه چې په دې برخه کې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه په بهرنیو لوبو کې د قهرمانۍ مقام ترلاسه کړی. نوموړي د قرآن کریم په مسابقو کې هم لومړی مقام او د قرآن ستوري مقام ترلاسه کړی دی. احمد منصور مصلح د مصلح دارالقرآن په نامه سره یوه مدرسه لري چې په سلګونه زده کوونکي دیني زده کړې پکې کوي. همدارنګه نوموړی د ښوونې او روزنې پوهنتون د بدني روزنې په پوهنځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي او د دې ترڅنګ د ورزشکارانو ټولنه لري او په لسګونه ورزشکارانو ته تمرین هم ورکوي. بله قدرمنو دوستانو، تاسو خو د ښاغلي قاري صاحب احمد منصور مصلح په هکله باندې معلومات ترلاسه کړل. مصلح صاحب زموږ سره په خپرونه کې همدلته په سټوډیو کې دی. دوی ته ښه راغلاست وایو. مصلح صاحب ستړي مه شئ. تشکر. سلام خدمت شما ربی صاحب، خدمت همکارای عزیز شما، خدمت هموطنان عزیز ما که بیننده و شنونده برنامه ما هستند. در خدمت شما هستیم ربی صاحب. مننه. زموږ د دغه پروګرام اصلي مقصد او مطلب دغه دی چې هغه بریالي کسان چې دوی په خپل ژوند کې ډیرو بریالیتوبونو ته رسیدلي وي، کوم رازونه چې د دوی سره دي او هغه رازونه د دوی د بریالیتوب سبب ګرځېدلي دي، غواړو چې همغه رازونه له دوی څخه پوښتنه وکړو چې کوم رازونه د دوی د بریالیتوب سبب وګرځېدل، تر څو زموږ هغه لیدونکي چې دوی په یاس او ناامیدۍ کې ژوند کوي د دې څخه یوه انګیزه واخلي تر څو دوی هم وکولی شي د همغه بریالیو کسانو په شان باندې بریالیتوبونو ته ورسیږي. نو ستاسې بریالیتوب په څه کې و او د هغې نه وروسته اول همدغه خبرې ته همدغه پوښتنې ته مو ځواب راکوئ چې ستاسو بریالیتوب په څه کې و، بیا به وروسته هغه کپونه چې تاسو په لاس باندې راوړي دي په هغې هکله باندې به تاسو یو څه لنډه رڼا واچوئ. تشکر جناب ربی صاحب. انسان در زندگیش باید اسوه و الگو داشته باشه که الگوی خود هر لحظه در زندگی خود با خود داشته باشه و پیاده بکنه در اعمال خود کارشه و از یادش نره. بالکل. وقتی که الله ما که خالق ما هست برای ما میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در حقیقت راز موفقیت یک جوان، راز موفقیت یک انسان یه است که الگوی خوب انتخاب بکنه و الگویی را که خدا به ما معرفی کرده از او که بهتر نمیشه در زندگی خود انسان پیدا بکنه. تو جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ما به مثابه امت یا پیرو که گام به گام در عمل و در گفتار و در کردار خود باید از جناب رسول الله پیروی بکنیم. 100% که نمیتونیم نیتش داشته باشیم ان شاء الله تا توان خود کوشش خود بکنیم. وقتی که در راز موفقیت صحبت میکنیم جناب رسول الله در حقیقت برای انسانهای کره زمین پیام میده که ای انسانها، ای مردم متوجه باشین، هوشیار باشین. اگر میخواین در زندگیتان موفق شوین، موفق باشین، 5 چیز حدیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و آله است که من نمیخوایم عربیش تکرار بکنم. 5 چیز قبل از 5 چیز دیگه غنیمت شما بشمارین. 1. ثروتتان قبل از فقرتان، صحتتان قبل از مریضیتان،
فراغتتان قبل از مصروفیتتان، جوانیتان قبل از پیریتان، زندگیتان قبل از مرگتان. که در حقیقت این حدیث بود در ابتدای کودکیم از زبان مولوی صاحبه و استادان بزرگوارم شنیده بودم، برای من راز موفقیت در زندگیم نشان داد. که من از امو ابتدای کارم که در دو رشته سر و کار داشتم، در حوزه دینیم بودم، در حوزه ورزشم بودم، در ساحه ورزشیام بودم که والدین بزرگوارم مرا تشویق میکرد، دوستایم تشویق میکردن که من از ابتدا که 6 سال داشتم رو به قرآن آوردم و از ابتدای 8 ساله خود که رو به ورزش آوردم، در حقیقت الگوهای در جامعه خودم به خود انتخاب کردم. ما الگو داشتم، مثلا خواستم که روز مثل قاری برکت الله سلیم قرائت داشته باشم، حافظ باشم، مدرسه داشته باشم و قهرمانای کشور خود که میشناختم داستاناشون به ذهنم بود، از بزرگا شنیده بودم، الگو گرفته بودم. قهرمانای ورزش خود بتونم به وطن خود افتخار داشته باشم، بتونم به وطن خود بیرقش بلند بکنم در جمع کشورها، قهرمان باشم دیگه، مدال به وطن خود کمایی بکنم. و بعد انسان وقتی که هدف می داشته باشه و رازش به جوانا و به دیگه دوستای خود میگه، هدف نه تنها هدف شخصی باشه، هدفهای شخصی نباشه. جناب رسول الله وقتی که به ما میگه خیر الناس من ینفع الناس، بهترین انسان کسی است که نفعش به مردم برسانه. و در دیگه جای به ما نشان میده که چه قسم به جامعه خود خدمت بکنیم، مردم دعوت بکنین، میگه غیر از زبانتون بلکه به عملتون، به کردارتون مردم دعوت بکنین. که ما الحمدلله شما از کب یاد کردین، از ابتدا 8 ساله بودم به ورزش رو آوردم، پدر بزرگوارم تشویق کرد، 14 و 15 ساله مسابقات کردم، از 16 و 17 ساله مسابقات کردم، تیم ملی 18 و 20 سال کاتگوریایی که در قانون مقررات پهلوانی بود، حدودا 11-12 سال پای مسابقات در داخل کشور داشتم، مسابقات بیرون مرزی داشتم که مسابقات جنوب آسیا بود، مسابقات جام صلح آسیا بود، مسابقات جهانی بود، مسابقات کلیدفاید المپیکی بود، مسابقات اروپایی بود. که مسابقات در حقیقت امو تلاش ها، توکل به الله، کمک از دوستا، دعای دوستا، اینا همه جمع میشن، راز موفقیت در حقیقت چیز میشن. و تلاش، آیت قرآن بر ما درس میته، راز موفقیت یک جوان برش درس میته که و ان لیس للانسان الا ما سعى، برای یک جوان، برای انسان چیزی نمیرسه مگر که سعی بکنه. و این سعی وقت به هدف میرسه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی به الله توکل بکنه کفایتش میکنه، تلاشش میکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و در همه جنگ هایش توکلش به الله داشت، امیدش به الله داشت. وقتی که در جنگ و در جبهات میرفت دو زری را میپوشید، از وسایل از اسباب استفاده میکرد. دوستای ما میخواه راز موفقیت به اصل موتور دینی ما مراجعه بکنه و دین ما را که جهان شمول است و دین ما که تمام جوانب زندگی را مد نظر گرفته، اگر ورزش است، اگر تجارت است، اگر اقتصاد است، اگر سیاست است، اگر همه امورات زندگی خود ما مطالعه بکنیم، دین ما به ما الگو داده و تشریح کرده، میتونیم با دین خود یک جا همگام رشته خود پیش بریم و موفقیت در زندگی خود کامیابی کنیم. تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې له نورو سره باید مرسته وکړو. جالبه دغه ده چې هغه کسان چې مسلمانان نه دي، خپلو پیروانو ته د هغوی مشران داسې یو پیغام رسوي چې تاسو له خلکو سره مرسته وکړئ، بدون د دونه چې حتی د هغو څخه د مننې توقع وکړئ. بله، هغوی که داسې ونه وي چې خدای د تاسو سره مرسته کوي، طبیعت د تاسو سره دومره مرسته کوه چې تاسو به هیڅ توقع نه کړئ. شهرت ته، ثروت ته، قدرت ته، محبوبیت ته، هر څه ته تاسو رسیږئ. نو او دغه هغه خبرې دي چې زموږ ستاسو په خپل دین کې مطرح شوي دي، موږ ته د یوه ښه پیغام په شکل باندې ویل شوي دي. مصلي صاحب دا راته ووایئ چې تر اوسه پورې هغه هدف چې تاسو په ماشومتوب کې ځان ته انتخاب کړی و، آیا بدلون یې کړی دی او که نه د همغه هدف په خوا باندې اوس هم روان یې، او که د همغه هدف په خوا باندې روان وئ تر اوسه پورې تر کومه حد هغې ځای ته رسېدلي یاست؟ سوال بسیار خوب جناب ربیع صاحب. هدفهای انسان در زندگیش باید کوتاه مدت باشه، متوسط باشه، طولانی مدت باشه. ما شاید در زندگی خود تا جایی که هدف گرفتیم و تا جایی که تجربه گرفتیم، از مطالعه و از بزرگان تجربه گرفتیم، شاید به 30% از هدفهای زندگی خود رسیده باشم. اما هدفهای بزرگتر و بهتر دیگه هم پیش رو دارم، تلاش میکنم که به او برسم.
ماشاءالله. هدف داشتم که یک روز ما در خدمت جوانان مدرسه و دارالقرآن داشتم که الحمدلله به رسیدیم. بالکل. هدف داشتم که یک روز که ما فارغ میشم از ورزش خود و ما بعد از اینکه خودم مسابقه نمیتونم جوانایی را تربیت بکنم که ایرا ادامه پیدا بکنه که الحمدلله شاگردا امروز ایرا را ادامه میتن و کلاب در خدمت جوانای خود در خدمت هموطنای خود داشته باشم، دیگه انجمن ورزشی داشته باشم که الحمدلله به این هدفها رسیدیم. کلاب هم هست و مدرسه هم هست. هدفهای دیگه هست که توفیق از الله میخوایم برای خود، برای تمام دوستا و تمام جوانای خود و در آینده بتونیم دارالعلوم بزرگ داشته باشیم و در آینده بتونیم جوانان را یک انسجام خوب بتیم. در کل هدف ما این باشه که دنیای ما وسیله ما باشه، آخرت ما هدف ما باشه و رضای الله و محبت پیغمبر صلی الله علیه و سرلوحه زندگی ما باشه. این هدفها هست دیگه. خدا از ریا ما و شما را نگاه بکنه. آمین آمین. اما ایره از باب و اما بنعمت ربک فحدث، از باب یاد کردن از نعمتهای الله یاد میکنیم و ایره به تمام جوانان میگم خواستن توانستن یک مقوله فارسی ما شما داریم. هر کدامشون که بخواین، انسان نیرو و قدرت در درون خود داره که در عالم نیست. امی قدرت و امی نیرو و امی کرامت و امی شرافتش است که خدا عالم برای آدم خلق کرده. عالم برای آدم خلق کرده. وقتی که انسان خدا بشناسه که به این عالم به چی خاطر، به چی ادب و خدمتش هست، او وقت خدای خدا میشناسه که میفهمه آدم برای خدا هست، عالم برای آدم است. و این راز موفقیت است که انسان سر تسلیمی به الله داشته باشه، تلاش کوشش و توکل به الله، ان شاء الله که به هدفها و رازهای موفقیت کامیابی دست پیدا میکنه ان شاء الله. مسلی صاحب مخکې له دې څخه چې نورې پوښتنې ولرو، راځو د دغه کپونو په هکله باندې یو لنډ معلومات که تاسو قدرمنو کتونکو ته ورکړئ. د دغې کپ څخه به شروع وکړو چې دا کپ مو تاسو په کوم ځای کې ترلاسه کړی؟ کپ بود که ما در مسابقات جنوب آسیا یا صلح آسیا، در مسابقات صلح آسیا اشتراک کرده بودم و در وزن 74 کیلو نماینده کشور خود بودم. ما تونستم تمام حریفای خود شکست بدم به اساس نمرات بالا و ضربه فنی. ماشاءالله لطف خدا بود و توانایی از طرف الله بود و دعای دوستا بود. و در این مسابقات یک نفر بخواد لقب ستاره جام یا ستاره مسابقات کمایی میکرد، کسب میکرد که الحمدلله لطف خدا این کپ ستارگی تیم مسابقات بود که از تمام کشورها به افغانستان به شخص خودم رسید که بشیر بلور وزیر لیر پاکستان بود که این کپ ما تسلیم کرده. در کنارش که شما میبینید مدالایی است که در طول چند سال در افغانستان در مسابقات داخلی شرکت کردیم. و یا جناب روی صاحب کپی هستند که از طرف پانتونا و استادای پانتون که امان الله امیزی رئیس پانتون تعلیم تربیه هستند، اونا لطف کردن. در پهلویش هم مدالایی است که مدال طلای جنوب آسیا است، مدال برنز مسابقات ساحلی است، مسابقات که در پولند داشتیم، مسابقات در تاجیکستان داشتیم و تقدیرنامه‌ای که از مسابقات جهانی که در شهر هندوستان بود، در کشور هندوستان بود. الحمدلله از لطف خدا. و هم کپی است که از طرف بزرگای چاردی، شورای چاردی و بزرگای چاردی، تمام اهالی و شوراهای چاردی کپ لطف کردن به اساس قهرمانی که از خارج آورده بودیم و در داخل مسابقات کرده بودیم. ډیر ښه. په دې خاطر باندې ډیر په دې موضوع باندې تمرکز نه کوو چې ورزشي خپرونه ترې جوړه نشي، هغسې یوازې چې قدرمن کتونکو ته وښودل شي چې تاسو کوم کپونه ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ تاسو ډېرې تحسیننامې ترلاسه کړي دي. مسلي صاحب، په ژوند کې تاسو بېلابېل هدفونه لرلي دي. حفظ د قرآن کریم، د مدرسې لرل، د پوهنتون استادي، ورزش، شاگردانو ته تمرین ورکول او ورزشي ټولنه یا انجمن لرل، دغه بېلابېل هدفونه چې تاسو په ژوند کې ځان ته مشخص کړي دي، څه قسم توانېدلي یې چې د هغه انساني قدرت او توانایۍ څخه تاسو استفاده وکړئ تر څو دغو ټولو هدفونو ته رسیدگی وکړئ شئ؟ سوال بسیار خوب ربی صاحب. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. دو نعمت بزرگ که به تمام جوانان راز موفقیت است که اکثرا متاسفانه امروز در زیان هستند، در خسران هستند، در تاوان هستند. او دو چیزی است، الصحة والفراغ. آدم از دو نعمت بزرگ خدا همیشه استفاده بزرگ بکنه. او صحتمندیش است و فراغتش است. و این که این کارایی را کردیم در حقیقت امو ادای وظیفه بوده، چیز بیشتر نبوده، اما برنامه داشتیم.
به اساس یک تقسیم اوقات، به اساس یک پلان، به اساس یک برنامه. ما برنامه روزمروزه دارم. برنامه روزمروزه که در این روز باید چی کارا رو بکنم در کتابچه یادداشت می داشته باشم. برنامه هفتهوار دارم که در رشته پهلوانی، در رشته ورزش چی کار بکنم، در رشته دینی چی کار بکنم، در پنتون چی کارا رو بکنم، به اساس تقسیم اوقات. برنامه ماهوار دارم، برنامه سالانه دارم و برنامه است که بعد 4 سال و 5 سال میخوایم قابل تطبیق باشه. یعنی به اساس این برنامه ها پیش میرم. هر رشته و هر کار خدا به وقتش، به تایمش، به تقسیم اوقاتش انجام میتم. در پهلوی از اینکه برنامه شخصی زندگی می باشه، مطالعه خصوصی می باشه و هم سطح آگاهی علمی بالا میخوایم بره، این برنامه خصوصی خودم است که برنامه اجتماعی ما به اساس یک تقسیم اوقاتی که در جامعه میخوایم خدمت بکنم، به اساس تقسیم اوقات پیش میرم. راز موفقیت در حقیقت برنامه‌ریزی و استفاده از وقت است. همو مقوله عربی بسیار بجا هست، الوقت کالسیف فإن لم تقطع اقطع. وقت مانند شمشیر است، اگر به نفع خود قطع کردی منافع ازش میبری، فایده ازش میگیری. اگر ازش استفاده نکردی عمرت قطع میکنه، یک سرمایه بزرگت ازت میگیره. از وقت جوانا استفاده بکنه، تقسیم اوقات داشته باشه، به دانش، به فهم، به تجربه دیگرا احترام بگذارن، استفاده بکنن و روز به روز خودشون ابتکارات خود داشته باشن. ان شاء الله صدها کار میتونن. ما که کارهای کوچک کردیم، کارهای بزرگتر جوانا میتونن. ډیر ښه. تاسو د مطالعه یادونه وکړه. مطالعه د یو کس په بریالیتوب کې څومره رول لوبولی شي؟ دقیقاً مطالعه اگر مهم نمی بود در زندگی انسان ها خدا به قلم قسم یاد نمی کرد و دین ما که آخرین پیام و مکملترین پیام و جمع تمام ادیان آسمانی را شامل میشه که خداوند در اولین ابتدای وحی بر پیامبرش صلی الله علیه و سلم اقرا را میگه، خوانده را میگه. اینجا ما میبینیم که خدا چقدر با بزرگی خودش چقدر اهمیت میده خواندن، نوشتن و مطالعه و تعلیم و تحصیل. خواندن، تحصیل کردن، مطالعه کردن در حقیقت نقش اساسی در راز موفقیت ها و در کامیابی های جوانان و تمام انسان ها رول اساسی را بازی میکنه. خواندن، دانستن، در عمل پیاده کردن. تنها به خواندن نمیتونیم ما به موفقیت برسیم. تنها به خواندن نمیتونیم برسیم. خواندن چند چیز دیگه با خود کار داره. خواندن در پهلوی خواندن، در پهلوی مطالعه، دانستن موضوع، هضم کردن موضوع و در پهلوی که میدانیم، میفهمیم، در عمل پیاده کردن موضوع و در پهلوی ازی که عمل پیاده میکنیم، چیزی که ما را میتونه به موفقیت همیشه برسانه، اخلاص داشتن در عمل. خواندن، دانستن، عمل کردن، اخلاص داشتن، اینا میشه راز مطالعه و راز کامیابی در زندگی انسان. ډیر ښه. مسلی صاحب، ډیری داسې کسان دي چې په یاس ناامیدۍ کې ژوند کوي او دوی اکثره په خپل ځان باندې، په خپل داخلي قدرت او توانایۍ باندې، یا ډیری داسې کسان دي چې په خپل مغز باندې باوري نه دي، چې دوی داسې فکر کوي چې نور چې بریالیتوبونو ته رسېدلي دي هغه شاید یو بیل موجود وي، زه نشم رسېدلی. ستاسو له نظره دغه کسان څه قسم دي؟ آیا دوی هم رسېدلی شي او که نه؟ د تاسو خپل نظر ورته ووایئ. بله، بعضی جوانان رو میبینیم که یأس و ناامیدی دارن. چگونه میتونیم که جوانای خود از این مشکل نجات بدیم و پیام به جوانان چی باشه؟ همون که خودشناسی، خداشناسی هست. قدرت و نیروی خدا بشناسن، ایمان و توکل خدا بالا ببره. جناب حضرت عمر صاحب خلیفه دوم مسلمانان وقتی کسی را میبینه در بازار راه میره بسیار مایوس، بسیار ناامید، بسیار همونطور شکسته دل، میایه استادش میکنه، سرش بلند میگیره، میگه تو مسلمان هستی، با عزت را برو، با قدرت را برو، نه با کبر. با کبر نه، با عزت را برو. خودت بشناس، وظیفه بشناس، از کجا آمدی، برای چی آمدی، به کجا میری. این فلسفه زندگی خدا انسان بشناسه. و بعضی وقتا جوانا مشکلات روحی می داشته باشن. حتی ما در این قسمت مطالعاتی که دارم، شیطان اکثرا سر روح فشار میره، مایوسی در روح میره که ایمان انسان از بین ببره. انسان به الله توکل بکنه، از الله کمک بخواه، از کم شروع بکنه، انشاءالله به متوسط و به بیشتر و به بهتر میرسه. هیچ وقت ناامید نباشه، هیچ وقت ناامید نباشه. ناامیدی از شیطان است که رجیم شده و انسان که اشرف مخلوقات است، همیشه رحمت خدا امرایش است، به طرف الله بره، از وجود خود، از توانایی وجود خود استفاده بکنه، به مطالعه رو بیاره، از نقطه شروع بکنه، انشالله به حروف میرسه که امکان در گمانش هم نباشه. بالکل.
په مجموع کې باید ووایو چې هغه کسان چې غواړي چې په ژوند کې لویو بریالیتوبونو ته ورسیږي باید په خپل عقیده باندې ډیر کار وکړي، یعنی خپل ارتباطات د قوي ترین ذات سره ټینګ او نږدې کړي. کله چې د هغو سره رابطه قوي شي نو انشاءالله په هر ډګر باندې به هغه کامیاب او بریالی وي. دا چې زموږ د خپرونې بلنه مو ومنله او زموږ ځوانانو ته مو هغه خپل افکار، خپل د بریالیتوب رازونه وویل، له تاسو څخه مننه کوو. په آخر کې که خپل پیغام لرئ قدرمنو کتونکو ته یې وړاندې کړئ. خب جناب ربیع صاحب، پیام شما و برنامه شما اکثرا به جوانان هست. من میخوایم که از می تریبیون شما، از می کمره شما به جوانان، به تمام اماتران از خود بگویم که جوان کی است. جوان کسی است که اگر 60 ساله باشه یا 70 ساله باشه یا 20 ساله باشه، وقتی که فعالیت داشته باشه، رضای الله را در هر لحظه زندگی خود کمایی بکنه، امور جوان است. بالکل. و خداوند در قرآن وقتی که مراحل زندگی انسان طبقه بندی میکنه، میگه از ضعف شما را خلق کردیم که طفلیت است، بعد شما را قدرت دادیم که جوانی است، بعد به طرف پیری و شیبه میرین که ناتوانی است. که در هر سه مرحله انسان اگر بتونه الله راضی بسازه قدرت داره. در سه مرحله الله را راضی بسازه. در کل تعریف از زندگی جوانی هست، جوانی زندگی هست. جوانی آبادی، در حقیقت جوانی آبادی یا ساختمان در صحرای زندگی است که این ساختمان باید محافظت خوب بکنن و دوستای خوب انتخاب بکنن، هدفای خوب انتخاب بکنن، تلاش و کوشش بکنن. سرمایه کل زندگی جوانی هست. انشالله که در جوانی سرمایه داشته باشن، در پیری هیچ وقت مفلس نمی باشن. ما فقط به تمام جوانا و تمام جوانای جهان اسلام خواهان است. مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. تاسو ته په ژوند کې نورې کامیابۍ هم غواړو. تشکر شما. قدرمنو کتونکو، د بریا راز خپرونه وه چې تاسو د معرف تلویزیون څخه ولیدله. په دې خپرونه کې ښاغلی قاري صاحب احمد منصور موسلی، هغه کس چې په ژوند کې ډیرو بریالیتوبونو ته ځان رسولی دی، خو دوی بیا هم وایي چې زما د هغه لوړ هدف 30% موفقیتونو ته تر اوسه پورې رسېدلی یم. دوی چې ورزش کوي، ورزشکارانو ته درس ورکوي، هغوی ته تمرینونه ورکوي، د قرآن کریم په برخه کې په لسګونو نه بلکې په سلګونو شاګردان لري چې همدا اوس هم هغوی ته د قرآن کریم په برخه کې درس ورکوي. د شهید استاد رباني په پوهنتون کې د استادۍ هغه باعزته مقام ته هم رسېدلی دي او د دې ترڅنګ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې آسیا په سطحه باندې دوی شهرت ته رسېدلی دي. هیله ده چې هغه کوم رازونه چې د دوی د بریالیتوب سبب ګرځېدلي هغه تاسو ته چې وویل، تاسو هم انګیزه ترې اخیستې وي او تاسو هم وکولی شئ چې په خپل ژوند کې هغه داخلي قدرت او نیرو چې زموږ ستاسو په وجود کې موجوده ده هغه راژوندی کړو او لوړو بریالیتوبونو ته ځان ورسوو. هیله ده چې د دوی خبرې همدغه انګیزه موږ تاسو ته راکړې وي او موږ هم یو وخت کې د دوی په شان باندې لوړو بریالیتوبونو ته ورسیږو. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چېرته چې یاست ښه او بریالي اوسئ. الله مو مل. ای ملت قهرمان، نام خوشت جاودان، شهرش شدی در جهان. افغانستان، افغانستان، ای ملت قهرمان، نام خوشت جاودان، شهرش شدی در جهان. افغانستان، افغانستان، نوشد زمین وفا از جوی ایمان تو. افغانستان،
خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان نوشد زمین وفا از جوی ایمان تو افغانستان افغانستان عالم کنون بر رخت با حیرت بنگرد از افتخارات تو عالم کنون بر رخت با حیرت بنگرد از افتخارات تو هر خوش خرمن برد ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرش شدی در جهان افغان
افغانستان نوشد زمین وفا از جوی ایمان تو افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرت شدی در جهان افغانستان افغانستان ای ملت قهرمان نام خوشت جاودان شهرت شدی در جهان افغانستان افغانستان